بلال جړی کی چاتری وکړه پښتنه یې او بلال نن دې زړګر بدلې جړا د ژوند لار دې نن وچلې خبرانه وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم او بلال نن دې زړګر د ژوند لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د پرله پسې غوښتنو په اساس نو زه غواړم چې تاسو ته څو خپرونې د اوداسه او د مانځه په هکله ثبت کړم. الله رب العزت په شپه او ورځ کې 5 وخته لمونځ فرض کړی دی. په اسلام کې بل داسې کوم رکن نشته چې هغه په شپه او ورځ کې 5 وخته فرض شوی وي یا په شپه او ورځ کې هغه 5 وخته ادا شي. نو مونځ چې په شپه او ورځ کې 5 وخته دا فرض شوی دی، دا له دې وجې نه چې مونځ د اسلام په مقدس دین کې ډیر ضروري او ډیر اساسي رکن دی. نو له دې وجې نه د اسلام په 5 بناوو کې د توحید د کلمې څخه وروسته دویم رکن هغه مونځ دی چې د کلمې نه وروسته دویم رکن اساسي رکن د اسلام د مقدس دین هغه لمونځ دی. او الله رب العزت فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونځ انسان د بدو کړنو څخه منع کوي. دلته باید متوجه شو که مونځ چې انسان د بدو کارونو نه منع نه کړي هغه لمونځ پوره مونځ نه دی. ځکه ځینې زموږ ورونه خپل مانځه ته د لمانځه کولو په وخت کې خاصه پاملرنه نه کوي. ځان خلاصول دي چې ځان د مانځه نه خلاص کړي. او ځینې زموږ ورونه په خپل مانځه کې داسې کړنې کوي ته به وایې چې دا په مانځه کې نه دی بلکې د مانځه نه بغیر دا کړنې دا کوي. لمونځ کوونکی هغه څوک چې مونځ کوي باید داسې وګڼي چې زه اوس د ټولې نړۍ ټولواک په مخ کې ولاړ یم. هغه پروردګار چې د نړۍ ټول مخلوق ته روزي ورکوي او ټول مخلوق هغه پروردګار ته محتاج دی او ښه بد ټول د الله د طرفه دي، هغه د داسې الله وګڼي او په مانځه کې دې ودرېږي. نو دا چې لمونځ په اسلام کې د ټولو عباداتو په نسبت زیات اهمیت لري او مسلمانان د ټولو عباداتو په نسبت لمونځ ډیر زیات ادا کوي. نو زه غواړم چې تاسو ته نننۍ خپرونه او راتلونکې خپرونې ټولې د اوداسه او د مانځه په هکله تاسو ته وړاندې کړم. د هر څه نه مخکې د اسلام ارکان څرنګه چې هره ودانۍ په څو بنسټونو باندې ولاړه وي او تر هغې ودانۍ ولاړه پاتې کیدی شي چې بنسټونه او ستنې کلکې او ټینګې وي. که د هغې ودانۍ ستنې وښورېږي یا ورستې او کمزورې شي نو ودانۍ به هم کمزورې شي، او که چیرې ټولې ستنې په یو مخ له بیخه وښورېږي یا کمزورې شي نو ودانۍ ولاړه نشي پاتې کیدلی، هغه ودانۍ په ځمکه باندې راپریوځي. د اسلام مثال هم د هغې ودانۍ په څیر دی چې په 5 ستنو باندې هغه ولاړ دی. دغه ستنو ته د اسلام مقدس دین ارکان وایي. د اسلامي عمارت دغه ارکان او ستنې چې څومره قوي او محکمې وي، اسلامي عمارت به هم همدومره ټینګ او محکم وي. او که خدای مکړه دغه ارکان ضعیف او کمزوري شي او هغه وښورېږي او په نړېدو شي نو د اسلام دغه ودانۍ هم ولاړه نشي پاتې کیدلی او په یو ځل سره به له ځمکې سره همواره شي. هغه د اسلام مقدس دین 5 بنسټونه یا 5 ستنې هغه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې موږ ته راښودلي دي. شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله، ګواهي ورکول چې له الله نه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته، او دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی.
دویم رسول الله فرمایي و اقام الصلاه د لمانځه قایمول د مانځه مونځ کول. دریم و ایطاء الزکاه د زکات ورکول. څلورم و صوم رمضان د رمضان د میاشتې روژه نیول. پنځم و حج البیت د بیت الله یعنی کعبې شریفې حج کول. دغه حدیث دی چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی. نو د اسلام ارکان 15 شول چې یو په هغو کې کلمه ده، دویم د مونځ کول دي، دریم زکات ورکول، څلورم چې دی هغه روژه نیول، پنځم حج کول. نو اوس دلته قدرمنو اوریدونکو د ستاسو پاملرنه څو فقهي اصطلاحاتو ته راګرځوم چې باید هر مسلمان په دې باندې پوه اوسي. اول په دې باندې موږ او تاسو پوه شو چې فرض څه ته وایي، د فرضو حکم څه دی، واجب څه ته وایي، د واجبو حکم څه دی، سنت څه ته وایي، د سنتو حکم څه دی، او همدارنګه مستحب باندې پوه شو چې مستحب څه ته وایي او مستحبو حکم څه دی. مباحو باندې پوه شو او د مباحو حکم ځان ته معلوم کړو. همدارنګه حرام وپیژنو، د حرامو حکم وپیژنو، مکروه وپیژنو او د مکروه اقسام او د مکروهاتو حکم. ځکه دا ټول په مانځه کې موږ ته راپېښیږي. فرض په لغت کې قطع کولو او اندازه کولو ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې هغه عمل ته وایي چې په قطعي دلیل سره هغه ثابت شوی وي چې هیڅ شک او شبه په هغه کې نه وي، لکه مونځ، روژه او حج او داسې نور احکام. دې ته فرض ویل کیږي. د فرض حکم په کولو به الله رب العزت ثواب درکوي، او له عذره پرته په پرېښودلو به الله عذاب ورکوي. او څوک چې د فرضو نه منکر کیږي، منکر د فرضو کافر دی. نو دا فرض او د فرضو حکم. دویم واجب. واجب هغه عمل ته وایي چې هغه په ظني دلیل سره ثابت شوي، یعنی قطعي دلیل باندې د هغه ثبوت نه وي راغلی. د واجبو مرتبه د سنتو څخه لوړه ده، اوچته ده او د فرضو ته نږدې ده. د واجبو په پرېښودلو کې د سنت له پرېښودو څخه زیاته ګناه ده. البته هغه څوک چې د واجب نه منکر شي هغه ته کافر نه ویل کیږي. د واجبو حکم په عمل کې د فرضو د حکم په شان دی چې په کولو یې الله رب العزت انسان ته ثواب ورکوي، او په نه کولو یې الله رب العزت عذاب ورکوي. خو هغه څوک چې د واجبو نه منکریږي هغه کافر نه دی، خو د فرضو په انکار باندې که د فرضو نه څوک منکر شي هغه ته کافر ویل کیږي. دریم سنت. سنت هغه کار او فعل ته ویل کیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تل لپاره پخپله کړي وي، او یا یې د هغې د کولو حکم کړی وي، یو یا دوه ځلی هغه پریښي وي. دې ته سنت ویل کیږي. سنت هغه کار او فعل ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله کړي وي، یا یې د هغې د کولو حکم کړی وي، خو یو ځل او دوه ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پریښي وي. اوس قدرمنو اوریدونکو باید دا وپیژنو چې سنت په دوه قسمه دي. یو سنت مؤکده دي او بل سنت غیر مؤکده چې هغو ته سنت زوائد ویل کیږي. سنت مؤکده هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کړي وي او بې له عذره یې نه وي پریښي. او هغه څوک چې سنت مؤکده بغیر د عذر یا بغیر د ضرورته پرېږدي په هغه کې ګناه ده او پرېښودونکي د ملامتیا وړ دی، لکه 2 رکعته سنت د سهار، 6 رکعته د ماسپښین، او همدارنګه 2 رکعته د ماښام او 2 رکعته د ماسخوتن. دا ټول سنت مؤکده دي. نو که یو سړی بیا غیر د عذر نه پرېږدي هغه د ملامتیا وړ دی. دویم سنت چې دی هغه سنت غیر مؤکده دي. سنت غیر مؤکده یا سنت زوائد هغه عمل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړي وي او کله بغیر العذر نه پریښي وي. یعنی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وي او کله رسول الله پریښي دي، عذر هم نشته په پرېښودلو کې، خو رسول الله پریښي دي. او څوک چې سنت زوائد کوي هغه ته الله رب العزت به هغه ته ثواب ورکوي، او څوک یې چې پرېږدي هغه ګناهګار نه دی. لکه د مازدیګر مانځه نه مخکې 4 رکعته مونځ کول، او همدارنګه تاسو راواخلئ د ماسخوتن مانځه نه مخکې 4 رکعته مونځ کول. دا ټول په سنتو زوائدو کې راځي. څلورم مستحب یا نفل چې هغه ته په فقهي اصطلاحاتو کې مندوب او تطوع هم ویل کیږي. مستحب هغه کار او فعل ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړي وي او کله پریښي وي، او یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو هغه غوره ګڼلي وي. دې ته مستحب او نفل ویل کیږي.
او د مستحبو حکم دا دی چې د الله تعالی د رضا لپاره یې په کولو کې ثواب او په نه کولو کې ګناه او ملامتیا نشته دی. څوک چې د الله رب العزت د رضا لپاره کوي الله به هغه ته ثواب ورکوي، او څوک چې نه کوي د هغه په نه کولو کې ګناه نشته دی. پنځم مباح هغه عمل ته وایي چې په کولو او نه کولو کې نه ثواب شته او نه عذاب شته. مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو او نه کولو کې یعنی په کولو کې ثواب نشته او په نه کولو کې ګناه نشته، لکه ښکار کول او داسې نور اعمال. شپږم حرام هغه کار ته ویل کیږي چې په شریعت کې ورڅخه منع راغلی وي او د هغه نهی او منع په قطعي دلیل سره ثابت شوي وي، لکه د بېګناه سړي وجل، شراب څکل، الله دې موږ او تاسو وساتي، زنا کول، غلا کول، تهمت کول او داسې نور. دې ته حرام ویل کیږي چې په شریعت کې د دې نه نهی هم راغلی او د دې نهی او منع په قطعي دلایلو سره ثابت شوې ده. د حرامو حکم دا دی هغه څوک چې حرام پرېږدي د الله رب العزت د رضا لپاره، د الله نه ویریږي، حرام کار ته نه متوجه کیږي، الله رب العزت به دې بنده ته ثواب ورکوي. او هغه څوک چې حرام کار کوي الله رب العزت به هغه بنده د عذاب وړ ګرځوي. او که څوک حرام حلال وګڼي نو داسې انسان کافر دی، باید د هغه او د ښځې په منځ کې تفریق راشي، ښځه د هغه نه بیله کړی شي. اووم مکروه په دوه قسمه دی قدرمنو اوریدونکو. دلته باید موږ تاسو متوجه شو، دا اصطلاحات ځکه تاسو ته ذکر کوم چې دا ټول په مانځه کې را روان دي. مکروه په دوه قسمه دی، یو مکروه تحریمي او دویم مکروه تنزیهي. مکروه تحریمي هغه ناروا عمل ته وایي چې د هغې نارواوالي په غیر قطعي دلیل سره ثابت شوي وي. مکروه تحریمي هغه ناروا عمل ته وایي چې د هغه نارواتوب په قطعي دلایل باندې ثابت نه وي. او دا مکروه تحریمي چې د حرامو ته نږدې وي، له دې کبله امام محمد رحم الله مکروه تحریمي ته حرام هم وایي. دویم مکروه تنزیهي. مکروه تنزیهي هغه ناروا کار ته ویل کیږي چې څوک له هغې څخه ځان وساتي نو د ثواب وړ ګرځي. او څوک چې مکروه تنزیهي کار کوي هغه د سزا وړ نه دی، مګر د داسې کار په کولو کې یو قسم بدي وي چې باید مسلمان انسان د مکروه تنزیهي نه هم ځان وساتي. د مکروهاتو حکم هغه څوک چې مکروه د الله رب العزت د رضا په غرض باندې پرېږدي، نو لکه څنګه چې د حرامو په پرېښودلو کې ثواب دی او په کولو کې ګناه ده، همدارنګه هغه څوک چې د مکروهاتو نه ځان ساتي الله رب العزت به هغه ته ثواب ورکوي، هغه به د ثواب مستحق ګرځوي. او څوک چې مکروه کوي د مکروه په کولو کې د ګناه او د عذاب ویره ده. باید چې مسلمان انسان د دې نه ځان په جدي توګه باندې ځان وساتي. نو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسې فرض، د فرضو حکم، همدارنګه واجب، د واجبو حکم، همدارنګه سنت، د سنتو اقسام، همدارنګه مستحب، د مستحبو حکم، مباح، د مباحو حکم، حرام، د حرامو حکم، مکروه او د مکروه اقسام او د مکروه حکم پیژندلی وي، چې وروسته دا ټول پرله پسې موږ ته په مانځه کې را روان دي چې مخکې د دې نه موږ ته پوره توګه باندې معلومات وي. استنجا سنت ده. د اودسماتې نه وروسته چې کومه ناپاکي راځي د هغې پاکوالي ته په شریعت کې استنجا وایي. یعنې د اودسماتې نه وروسته چې کومه پاکي انسان کوي هغې ته په شریعت کې استنجا وایي. او د استنجا غوره طریقه دا ده چې کله اودسماته یې وکړي، د اودسماتې نه وروسته استنجا باید په لوټه یا په خامه خټه یا په کوم بل شي باندې استنجا وکړي. او له دې نه وروسته که په اوبو باندې وینځل شي دا ډیره غوره خبره ده چې الله رب العزت هغه آیت د قبا خلکو په شان کې نازل که چې فیه رجالا یحبون ان یتطهروا. په دې قبا کې داسې خلک شته دی چې هغوی خوښ ګڼي چې ځانونه ښه پاک کړي، او د هغو شان څه و چې هغو به د استنجا کولو نه وروسته چې کله به استنجا په کاغذ یا په لوټه باندې وکړه نو د خپل ځان به په اوبو باندې وینځه. او باید چې د استنجا آداب یو مسلمان ته معلوم وي. هغه وخت چې زموږ یو مسلمان ورور اودسماتې لپاره یو مسلمان انسان ځي، هغه وخت کې به دا قبلې طرف ته نه مخامخ کیږي، یعنې قبلې ته به شام نه کوي. او همدارنګه
قبلې ته به مخه هم نه کوي. همدارنګه زموږ خویندې چې کله ماشومان د اودس ماتي لپاره بیایي نو باید چې په هغوی کې هم دا خیال وساتلی شي چې د ماشومانو مخ دې قبلې ته نه کي او د ماشومانو شا دې هم قبلې طرف ته نه کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتیتم الغائطه فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو قضای حاجت دپاره کینئ نو قبلې ته مخ مه کوئ او همدارنګه قبلې ته شا هم مه کوئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي اذا اتا احدکم الغائطه فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرها. چې کله تاسو قضای حاجت دپاره کینئ نو نه به قبلې ته مخ کوئ او نه به قبلې ته شا کوئ. او همدارنګه رسول الله حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اراد الحاجة لم یرفع ثوبه حتی یدنو من الارض. رواه ابو داود. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله قضای حاجت اراده وکړه نو خپله جامه به یې نه اوچتوله تر څو پورې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځمکې ته نه ونږدې شوی. نو همدارنګه که یو مسلمان د استنجا کولو اراده لري یا اودس ماتی کوي د مخکې نه به د خپل جامه نه پورته کوي تر څو چې ځمکې ته هغه نږدې شوی نه وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې حضرت سلمان فارسی مرفوع حدیث دی هغه فرمایي نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعزم. سلمان فارسی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو چې اودس ماتولو په وخت کې موږ قبلې ته مخه کړو. همدارنګه یا موږ اودس په ښي لاس باندې وچ کړو یعنی استنجا په ښي لاس باندې وکړو. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي د دې نه چې د 3 لوټو نه په کمو باندې موږ ځان پاک کړو. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي د دې نه چې موږ به په خشنو او همدارنګه په هډوکو سره استنجا نه کوو. نو په هډوکو باندې همدارنګه په سکرو باندې د خوراک په شیانو باندې او په پخه خټه باندې استنجا کول مکروه دي، صحیح نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیې فرمایلی ده. او چې کله څوک بیت الخلا ته ځي د هغه آداب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلي دي او د هغه دعا یې موږ ته هم راښودلې. د زید بن ارقم مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا آتا احدکم الخلاء فلیقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله تاسو قضای حاجت لپاره لاړ شئ نو دا دعا به ووایئ چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث. مطلب یې دا دی چې د خبیث پیریانو او همدارنګه د سړو او ښځو نه په الله باندې زه پناه غواړم. او چې کله د بیت الخلا نه بیرته وځي د حضرت عایشې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تاسو د تشناب یا د بیت الخلا نه وځئ دا دعا به کوئ غفرانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د بیت الخلا یا د تشناب نه بهر وتلو نو رسول الله به دا دعا ویله چې ای الله زه ستا بخښنه غواړم. یا دویمه دا دعا ده چې رسول الله به ویلې الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نو دا دعاګانې د تشناب نه نوتلو او دا دعاګانې چې کله یو انسان د بیت الخلا نه وځي. د دې نه وروسته اودس ته په عربي ژبه کې وضو ویل کیږي. په عربي ژبه کې اودس ته وضو ویل کیږي چې موږ او تاسې د واو په پیښ باندې ووایو. او وضاعت چې دی هغه روښانتیا او همدارنګه نظافت او پاکوالي ته ویل کیږي. او کله چې تاسې وضو په د واو په زور سره وایي هغه اوبو ته ویل کیږي چې هغه باندې اودس کیږي. اودس کول د لمانځه دپاره شرط دی
او اودس کول چې د فرض دي د اودس نه پرته لمونځ نه صحیح کیږي. په دې هکله الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الله رب العزت فرمایي ای مؤمنانو کله چې د لمانځه ادا کولو ته تاسو پورته شئ نو تاسو خپل لاسونه پرېمینځئ، تاسو خپل مخونه پرېمینځئ، همدارنګه د خپل لاسونه تر خپل سنګلو پورې او خپلې سنګلې هم ورسره وینځئ او تاسې مسه وکړئ په خپلو سرونو باندې او همدارنګه تاسو د خپلې پښې وینځئ تر بجلکو پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اودس کولو باندې واړه واړه ګناهونه بخښل کیږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم بنده د پوره د آدابو سره اودس وکړي نو د هغه د وجود ټول ګناهونه ووینځل شول، یعنې کومه صغیره ګناهونه چې د الله هغه ټول ورته ختموي وینځي. لکه په غوږونو چې خرابې خبرې اورېدلې وي، په سترګو یې څه بد کار لیدلی وي او په لاسونو یې چاته تکلیف رسولی، په ژبه یې خرابې خبرې کړي، په سترګو یې ناروا شیان لیدلی وي، نو په اوداسه سره دا ګناهونه الله رب العزت د انسان نه معاف کوي او هغه ګناهونه تویوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به زما د امت د پیژندلو نښه یعنې ځانګړې نښه به دا وي چې د هغوی اندامونه به ځلیږي. هغه اندامونه چې په اودس کې هغوی 15 وخته هغوی وینځل او اودس یې کول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوی د مخونو او همدارنګه د لاسونو او د پښو د جلایش او د ځلا کولو په وجه به زه هغوی هم پیژنم. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات قالوا بلى یا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته وفرمیل آیا زه تاسې ته د ګناهونو د بخښنې او د درجو د لوړولو طریقه ونه ښیم؟ اصحابو رسول الله ته ویلي چې د الله رسوله ضرور یې موږ ته وښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د سختی او تکلیف سره سره په ښه طریقه اودس کول او مسجدونو ته زیات ګامونه پورته کول او د یو مونځ نه وروسته د بل مانځه انتظار کول همدغه ستاسې لپاره رباط دی. د سختی او د تکلیف نه مراد په یخني کې په یخو اوبو اودس کول او د اودس لپاره د ژورې کوهي نه اوبه را ایستل. د دې ټولو سختیو سره سره بیا هم اودس په صحیح توګه سرته رسول او په جماعت سره لمونځ کول د ګناهونو د تویدلو سبب ګرځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپل حدیث کې دا بیان کړل. قدرمنو اوریدونکو انشاءالله په بلې خپرونې کې به د اودس فضایل د اودس طریقه تاسو ته بیانیږي. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه. په بلې خپرونه کې د اودس فضایل د اودس طریقه سنت مکروهات انشاءالله هغه تاسو ته ټول په تفصیل سره بیانیږي په دې هیله چې تاسو هم دقیق وایل چې په ما غم دې ژاړم ځکه